جګړه نسبت دولتدارۍ او حکومتولۍ ته په مراتبو اسانه ده. طالبانو یوازې جګړه کول او ستر مسؤلیت یې همدا و چې سړی ووژني او پړی په غاړه واخلي او یا یې رد کړي. حکومتولي او دولتداري دا ده چې د هوایي میدان استحکام کنټرول کړي، د ټرافیکو ګڼه ګوڼه مدیریت کړي، د کباړ او مهماتو د قاچاق مخه ونیسي، 15 لکه مامورینو ته معاش ورکړي، نړیوالې اړیکې وپالي، هر بحران ته پلان ولري او د هغه ګلخان خبریال مخه ونیسي چې د خلک امر په فاجعه ریپورټ نشي جوړولی. خو دلته بغیر له پاسپورټه منډې راوهي د میدان هوایي او د پنجشیر مسلې په اړه راپورونه جوړوي. تا ته چې خلکو پنجابی ویل مطلب دا نه و چې ته پنجاب کې زیږېدلی په پنجابي خبرې کوي او د نوران سسټر سندرې اوري، بلکې وجه همدا وه چې د دوی د پوج مشر نور لوړپوړي چارواکي او همدغه ګلخان خبریال پرون له پاسپورټ سره افغانستان ته نشو راتلی او که راتلو به هم په ډېرو ضمانتونو به افغانستان ته داخلېدو، خو نن چې ستا حاکمیت دی او ستا واک دی بغیر له پاسپورټه راځي. پاکستانی چارواکو د سرینا هوټل کې ډډه اچولې وي، د آرګیا افغان ولس د ننګ په څلي کې زموږ په شاهانه څوکیو پښې غځولې وي. خبریالان د پنجشیر خوله کې راپور جوړوي، د میدان هوایي له منځه خبرونه ورکوي. دوی ته چا دومره جرأت ورکړو؟ بله خبره دا ده چې امریکایانو اعلان وکړ چې داعش په هوایي ډګر برید کوي. د طالبانو مسؤلیت جوړېده چې ورسره په اړیکه کې شوي وای او پوښتلي یې وای چې دا خبره دې په کوم بنسټ کړې، د کومو استخباراتي معلوماتو په اساس درته خبر رسېدلی دی. که راپور مو دقیق وي نو اوس مرسته وکړئ چې د بریدګرو څرک معلوم کړو او برید په نطفه کې خنثی کړو، او که استخباراتي معلومات نه راسره شریکوئ نو دا برید بغیر له تاسو بل هیڅوک هم نه کوي. نه چا د بایډن په اعلان غوږ وګراوه او نه چا دا خبره جدي وګڼله. نتیجه یوه انساني فاجعه رامنځته کېدل شو. باید درک کړئ چې دلته جګړه نه ده ختمه شوې بلکې نسبي امن راغلی. تیر برید وښودله چې داعشیان لا فعال دي، خو یوازې دوهم امر ته په تمه دي او فعالیت به هغه وخت پیلوي چې طالبان د پاکستان د تمې خلاف پریکړې وکړي او طالبان آزادانه عمل وکړي. دا باید ټول درک کړو چې پاکستان ته نه امارت مهم دی، نه شریعت او نه جمهوریت. څه چې ورته مهم دی هغه یو کمزوری افغانستان دی. که په راس کې اشرف غني وي او که مولا غني، هغوی یو داسې افغانستان غواړي چې د پاکستان د سیالۍ نه وي او ټولې چارې پاکستان پورې تړلې وي. پاکستان داسې یو افغانستان غواړي چې دیني ایډیالوژي د ملت پالنې ایډیالوژي ته ماتې ورکړي. پاکستان غواړي چې د لر او بر پښتني انسجام مطلق مات شي. پاکستان غواړي چې رهبریت باید د یو لوستي او سورسترګي پښتون په لاس کې نه وي بلکې د داسې یو کس په لاس کې وي چې د دین په نوم د ټولو ځمکنیو واقعیتونو په خلاف ودرېږي. که څوک د لر او بر افغان ناره وهي دی یې په دې نوم مخالفت وکړي چې ملت پالنه حرامه ده او یا یې هم دغه انسجام د سرخولیانو په نوم ریشخند کړي. خبرې ډېرې شته خو د قاضي قسم به درته وکړم چې که طالبان تر هغې ارامه حکومتولي وکړي تر څو یې د پاکستان غوښتنې نه وي منلي. د افغان دولت سره د جګړې لپاره تا د په میرانشاه کې ځای درکړی، خو دا ځل تا سره د جګړې لپاره په میرانشاه کې داعش ته ځای ورکوي. نو هیله مو ده چې قوي مرکزي او د نړیوالو په معیار برابر یو مستحکم نظام جوړ کړئ. د ISI لاسونه له ځانه لنډ کړئ، ټول افغان کادرونه راوبلئ او اړونده اداره کې وټاکئ. که هغوی ته رهبریت نه ورکوئ د ځان مرستیالان وټاکئ، قلم د هغوی او ژبه خپله وکاروئ. خو افغانستان ته دا ځل د 1995 په څیر مطلق اخوندي نظام مه راوړئ. دا ځمکه لکه زړه داسې خوږیږي هغه وخت چې خاوره د خوشحال وي پل مغول ورباندې ږدي. په درنښت محمود خان، تربیه ښې چارې.